بسم الله الرحمن الرحیم. را به شو پبلیشر شپږم ویډیو ته تاسو راشئ. د فایل او برخه مو ولوسته. را به شو انزرټ ته په انزرټ کې به راشئ پیج ته غواړئ خالي صفحه راولئ دا ووهئ. مثلا غواړم چې په یو صفحې کې لږ معلومات وي او غواړم چې دا صفحه دوه ځلې راشي دا ووهئ. تاسو وینئ چې دا صفحه ډپلیکیټ شوه. له دې ځای څخه هم دا کار کولی شئ. تاسو وینئ چې دا صفحه دوه ځلې راغله او هماغه معلومات پکې شامل دي. بیا راشئ دلته غواړئ چې یو صفحه انزرټ کړئ. له اول صفحې څخه وروسته که مخکې زه غواړم وروسته له دې یو خالي صفحه خو مخکې ما هم جوړه کړم. یو ټکس باکس هم پکې وي بیا دا ووهئ. تاسو وینئ چې دلته زه کلیک وکړم دا ټکس باکس هم لري. بیا به راشئ دلته غواړئ چې ډپلیکیټ وي هماغه د دویم صفحې څخه ابجکټونه چې دي هغه هم پکې راځي. مثلا راشئ بیا دلته ډپلیکیټ ته دا انتخاب کړئ. هماغه عکس چې دلته ده هماغه عکس به هم ورسره موجود وي. تاسو وینئ چې هغه عکس هم راغی. بل کټلاګ دي. تاسو راشئ اول دلته یو کټلاګ دوکانونو لپاره استعمالیږي. څوک چې دوکانداران وي هغه په کټلاګ پوهېږي. تاسو که غواړئ کټلاګ جوړ کړئ دلته کټلاګونه شته. مثلا دا کټلاګ زه انتخابوم. دوه ځلې کلیک کړئ دا به انتخاب شي. دا یو کټلاګ ده د یو دوکان لپاره. تاسو څه شی غواړئ خرڅ کړئ. نور ایډیټ اسانه دي. دا عنوان یې بدل کړئ، معلومات یې بدل کړئ، عکس یې بدل کړئ، هر څه ډېر اسانه دي. تاسو دا عنوان معلوماتو برخه د کوم صفحې کې کوم معلومات دي دلته راشئ. دا معلومات دي، دا نور معلومات دي، مثلا ساعت خرڅي، کتاب او نور شیان. او دا اخرنۍ برخه ده. په بعضې وخت په کټلاګ کې بعضې شیان ضرورت کېږي. مثلا زه غواړم چې د اقتصاد په باره کې هم معلومات ولیکم، د کتاب په باره کې او د اډرس په باره کې هم معلومات ولیکم. خو دا معلومات زه غواړم چې یو ځل ولیکم فقط د ساعت نوم او کتاب او دا برخې پکې نه وي شي، نور برخه تکرار راشي. راځم یو خالي صفحه انتخابوم. دلته راشئ انزرټ ته راشئ. دلته کټلاګ انتخاب کړئ. تاسو دغه ځای ته د کټلاګ برخه وایي. دلته راشئ. تاسو اوس کولی شئ چې خپل معلومات دلته ولیکئ. لږ معلومات یې ولیکئ، نور برخې به خپل اتومات سره راشي. زه راځم دلته معلومات لیکم. مثلا پروډکټ مې ده، کمپیوټر، ډسکرپشن یې لیکم ډیل، آی ډي یې یو او بل نیو انټري به ولیکو. مثلا موبایل اپل ده، آی ډي یې دوه. تاسو همداسې عکس هر څه ورکولی شئ. صحیح ده. نیو انټري هم کولی شئ، دا ډیلیټولی هم شئ، کسټمایز کولی هم شئ. مثلا د پروډکټ نیم غواړئ چې بل پروډکټ اضافه کړئ. مثلا پارامتر له هر څه چې لیکئ اوکې کړئ. تاسو به وینئ چې پارامتر اضافه شو. ډیلیټ کولی شئ، رینیم کولی هم شئ، موو اپ او ډاون شاته وروسته یې کولی شئ. دا اوکې ووایئ دا به اوکې شي. زه غواړم چې دا استعمال کړم. تاسو وینئ چې دلته به ولیکم لیست 2. دا د دویم لیست په نامه ثبت شو. دلته نور برخې هم دي. سلیکټ ایگزیسټینګ لیست. ته غواړئ چې کوم لیست څخه استفاده وکړئ. مثلا لیست 2 ما جوړ کړی همدغه استعمالوم. غواړئ چې له آوټلوک استفاده وکړئ. آوټلوک پروګرام ده، دا به انشاءالله وروسته له ایکسل بیا لولو. تاسو راشئ دلته ما ایمیل ده، هماغه ایمیل معلومات راخلي. که غواړئ چې نوی لیست ولیکئ همدې شان دا راولئ. سارټ یې کوئ، سارټ کولی هم شئ، سارټ دا ترتیب کولی شئ. مثلا تاسو څه چې غواړئ چې ترتیب شي په آی ډي باندې. صحیح ده. اول آی ډي راشي، بیا دویمه، بیا دریمه، همداسې ترتیب. فلټر یې کوئ. مثلا کوم برخه غواړئ. صحیح ده. زه غواړم چې آی ډي برخه، کوم آی ډي، هغه آی ډي چې یو سره مساوي. دلته نور برخې هم لري چې مساوي نه وي او نورې برخې. د چا چې آی ډي مساوي د یو سره وي هغه ماته راوله. کوم د ډیل کمپیوټر ده آی ډي یې مساوي یو سره ده. راشئ دلته فلټر ورڅخه پاک کړئ، بیا اوکې ووهئ. فایند ډوپلیکیټ ده. که تاسو کوم څه شی تکرار لیکلي وي هماغه پیدا کړئ. دلته فایند پروډکټ ده چې دا دلته په وروسته له فایند انټري کې تاسو ته تشریح کوم. اوس راشئ دلته دا برخه مو ولوستئ. یوزینګ ایگزیسټینګ لیست چوز فرام آوټلوک هلته وو. ایډیټ لیست په لیست کې غواړئ چې تغییرات راولئ. دلته راشئ او تغییرات راولئ. دا لیاوټونه دي چې په کوم شکل وي. هر لیاوټ چې مو انتخاب کړو هماغه انتخاب کړئ. زه به راشم بیرته هماغه اصلي حالت ته. دا خط چې تاسو دلته وینئ دا نه پرنټ کېږي، دا فقط د تاسو معلومات په خاطر ده. غواړئ چې ټیبل په شکل تبدیل کړئ. دا برخې ته راشئ.
دلته ټیبل انتخاب کړئ. زه به دلته دوه هغه انتخاب کړم، بیا ټیبل شي عملي کړي. غواړئ چې کومه مخکې راشي او کومه شاته راشي، هغه ځایونه چې ډپلیکیټ وي هغه څرنګه راشي. دا لیاوټونه دي، هر لیاوټ چې تاسو انتخابوئ همغه انتخاب کړئ. زه به بیرته همغه اول لیاوټ ته راشم. دلته به راشو، دلته زه یو معلومات لیکم چې یو ټکس باکس به راولم. هوم ته به راشو، یو ټکس باکس به راواخلو. دلته به ولیکم چې this is، دلته به د پروډکټ په انسرټ کړو. زه به دلته اندازه زیاته کړم، د ویډیو سایز اضافه نشي. دلته راشئ ټکس فیلډ ته، انسرټ ته، دلته راشئ فارمات ته راشئ. مثلا داسې څه شی د پروډکټ نیم به ولیکو، پروډکټ نیم به په اتومات راشي. اټس آی ډي ایس، بیا دلته راشئ آی ډي ووهئ. صحیح ده. بیا نور معلومات یې ولیکئ چې اور کمپني هر څه چې مو خوښه وي ټول خط ولیکئ. صحیح ده. بیا دې ګټه څه شی ده، تاسو معلومات یا ورې ولیکئ نور خپل اتومات راځي. کله چې پریویو وهم تاسو وینئ چې this is د پروډکټ ځای خالي ده، پروډکټ نوم لکه څنګه درکړی اټس آی ډي ایس، همغه لیست سم نه ده انتخاب شوی، همغه معلومات به دلته راشي. زه به دلته راشم، دا بدل کړم او صحیح اوس this is computer its ID is 1. که دا دویم ته راشي د موبایل انتخابېږي او نور انتخابېږي. دا ویډیو هم دومره بس ده، په نورو بله ویډیو کې تشریح